د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لومړۍ ټېسټ لوبې څلورمه ورځ هم پای ته ورسېدل چې په څلورمه ورځ باندې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره زبردست بهترینه توپونه ترسره کړل چې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 515 منډې جوړې کړې. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په څلورمه ورځ په نیمۍ لوبه کې باران شروع شو چې دغه لوبه ترسره نه شوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا یو ځل بیا د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې خپله توپونه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 515 منډې لري چې د زمبابوې لوبډله لا 81 منډې مخته ده. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپونه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل چې رحمتشاه زرمتی په 240 منډو باندې خپله ویکټ د لاسه ورکړل. داسې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي بیا په 190 منډو باندې ولاړ دی، خو افسر خان ځاځي چې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه پیل کړې ده، 46 منډې جوړې کړې دي.